وإزما بابا راته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان دائم البشر، رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه خوشحال و. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، نن موږ د حضرت لقمان حکیم کیسه بیانوو. حضرت لقمان حکیم څوک او الله سبحانه وتعالى کومه مرتبه او مقام ورکړی و. مفتی محمد شفیع عثماني صاحب نور الله مرقده لیکلی دي چې وهب بن منبه رحمه الله فرمایي چې د حضرت لقمان حکیم د حضرت ایوب علیه السلام خوریی و. او حضرت مقاتل رحمه الله فرمایي چې حضرت لقمان حکیم د حضرت ایوب علیه السلام د خاله زوی و. او حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې حضرت لقمان حکیم یو حبشي غلام او نجار او نور مفسرینو لیکلي دي چې لقمان حکیم پرنګ باندې سک تور او په نسل باندې حبشي و، فقط باندې ډېر ټیټ قد و قامت او پیته پزه یول، خو الله سبحانه وتعالى و حضرت لقمان حکیم ته یو ډېر عالي مقام او یو ډېره لوړه مرتبه ورکړې وه. د جمهور سلفو پر دا خبر اتفاق دی چې حضرت لقمان حکیم د الله سبحانه وتعالى نبی او پیغمبر نو، خو د هغه پر حکمت او عقل باندې د ټولو اتفاق دی چې هغه یو فقیه، دانا او عقلمند انسان. ابن کثیر رحمه الله د حضرت قتاده رضی الله عنه څخه یو ډیر عجیبه او غریبه روایت نقل کړی دی چې هغه وفرمایل چې حضرت لقمان حکیم ته الله سبحانه وتعالى اختیار ورکړي چې نبوت غواړي او که حکمت او هوښیاري غواړي. حضرت لقمان حکیم د الله سبحانه وتعالى څخه حکمت او هوښیاري وغوښتل. او د حضرت قتاده رضی الله عنه څخه یو بل روایت دی و یو چا د حضرت لقمان حکیم څخه پوښتنه وکړه چې الله سبحانه وتعالى تا ته اختیار درکړي، د نبوت او حکمت په منځ کې تا ته اختیار درکړي، تا ولې د نبوت څخه انکار وکړي او حکمت ته وغوښتي؟ حضرت لقمان حکیم رحمه الله ورته وفرمایل چې نبوت یو ډېره عظیمه ذمه داري ده. که الله سبحانه وتعالى ما ته بېله اختیار راکړی وای نو ما ته د دغه ذمه داري د وړلو او سرته رسولو توفیق هم راکوي. او د حضرت لقمان حکیم په باره کې ډېر خبرې، د هغه ډېر نصیحتونه په کتابو کې لیکلي دي. او یو چا د حضرت لقمان حکیم څخه پوښتنه وکړه، وایي د یو ځای په یو مجمع کې ولاړ، ډېر انسانان ورته ناست ول، د حکمت، عقل او نصیحت خبرې ورته کولې. یو سړی ورته راغی او پوښتنه یې ځینې وکړه چې ای سړیه، ته هغه سړی نه یې چې په هغه پلانکي ځنګله کې دې زما سره پسونه پیول؟ لقمان حکیم ورته وویل زه بالکل هغه سړی یم. دا سړي پوښتنه ځینې وکړه چې ته هم هغه انسان یې چې زما سره دې پسونه پیول، بیا دغه مرتبه الله سبحانه وتعالى څنګه درکړه چې دومره بې شماره انسانان تا ته ناست دي او تا ته راځي، د لرې لرو ځایونو څخه سفر کوي او ستاسې عقل زده کوي؟ حضرت لقمان حکیم ورته وفرمایل چې دغه مرتبه الله سبحانه وتعالى ما ته د دوو کارو په برکت راکړه. ما دوه کارونه کول، یو ما همیشه رښتیا ویل، درواغ مې نه ویل، او دوهم ما همیشه د فضولو کارو څخه، د لا یعنی کارو څخه، د بې معنا کارو څخه چې په هغو کې نه د دین ګټور او نه د دنیا ګټور، د هغه کارو څخه ما ځان ساتي. او یو روایت کې راځي وایي حضرت لقمان حکیم وفرمایل چې نه کارونه داسې دي که تاسې دغه نه کارونه په خپل ځان کې راولئ، تاسې ته به هم الله سبحانه وتعالى دغه مقام درکړي، کوم مقام او مرتبه چې الله سبحانه وتعالى ما ته راکړی. هغه نه کارونه کوم کارونه دي؟ یو دا کار دی چې خپل نظر او خپله نگاه ټیټه وساتي، د خپل نظر حفاظت وکړي. او دوهم کار دا دی د خپل ژبې حفاظت وکړي، د خپل ژبې حفاظت وکړي، خپل ژبه د بدو خبرو څخه او د فالتو خبرو څخه بنده وساتي. او دریم کار دا دی
چې کومه روزي الله سبحانه وتعالی تاسو ته درکړې ده پر هغه حلال روزي باندې قناعت وکړئ، پر هغه صبر وکړئ. او څلورم دا دی چې د خپل شرمګاه، د خپل شرم ځایونو، د خپلو فرجو حفاظت وکړئ. او پنځم کار دا دی چې تاسو همیشه په خپلو کاروبارو کې، په خپلو معاملاتو کې، په خپل ژوند کې رښتیا وایاست، د درواغو څخه ځان وساتئ. او شپږم کار دا دی چې د چا سره کومه وعده وکړئ، کوم پیمان وکړئ، کوم عهد وکړئ، هغه باید پوره کړئ. او اووم کار دا دی چې کله تاسو ته یو میلمه راسي، تاسو باید د هغه میلمه ډېر عزت وکړئ. او اتم کار دا دی چې ستا پر څنګ باندې کوم همسایه ستا سره پروت دی، ته باید د هغه حفاظت وکړې، د هغه د حقوقو خیال وساتې. او نهم کار دا دی چې د لا یعنی کارو سره، د فضولو کارو سره، د هغه کارو سره چې نه د دین ګټه لري او نه د دنیا ګټه لري، د هغه څخه باید انسان ځان وساتي. که دغه نه کارونه څوک په خپل ځان کې راولي، هغه ته به هم الله سبحانه وتعالی هغه مرتبه او مقام ورکړي کومه مرتبه او مقام چې الله سبحانه وتعالی ماته راکړی دی. الله سبحانه وتعالی د حضرت لقمان حکیم قصه په قرآن کې بیانوي، او د ده او د بچي خبرې بیانوي چې حضرت لقمان حکیم خپل بچي ته کله نصیحتونه کول، نو هغه ته یې څه وویل. الله سبحانه وتعالی فرمایي: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، کله چې حضرت لقمان حکیم خپل بچي ته وویل، په داسې حال کې چې ده هغه خپل بچي ته نصیحت کاوه. څه ورته وویل؟ اول یې دا خبره ورته وکړله: ای بچی، لا تشرک بالله، د الله سره شریک مه نیسه. ان الشرک لظلم عظیم، بلا شکه شرک یو ډېر عظیمه ګناه ده. شرک یو ډېر عظیم او غټ ظلم دی. الله سبحانه وتعالی د حضرت لقمان حکیم په قصه کې او هغه نصیحتونه چې دی خپل بچي ته کوي، د دې په منځ کې الله سبحانه وتعالی یو خبر انسانانو ته کوي. او الله سبحانه وتعالی فرمایي: ووصینا الانسان بوالدیه، موږ انسان ته وصیت کړی دی چې دی باید د خپل مور او پلار سره ښه وکړي، احسان وکړي. او خاص کر د خپل مور سره ډیر احسان او ډیر ښه وکړي، ځکه مور هغه هستی ده حملته امه وهنا على وهن، چې د مور د انسان په خپل نس کې نه میاشتې وړی دي، وهنا على وهن، تکلیف پر تکلیف، کمزوري پر کمزوري. ورځ د رهبله چې به دی د مور په نس کې غټېدی، د مور تکلیف او د مور زحمت به ډېرېدی. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې موږ انسان ته وصیت کړی دی چې د مور او پلار سره به احسان کوي، او خصوصا هغه مور چې هغې ته په نس کې وړی، وفصاله فی عامین، او بیا یې ده ته تی ورکړی دی دا مور 2 کاله. موږ وصیت ورته کړی دی: ان اشکر لی ولوالدیک، چې ای انسانه زما شکر ادا کړه او د خپل مور پلار شکر ادا کړه. الی المصیر، ستاسې د ټولو واپس راتګ زما وطرف ته دی. وان جاهداک، او که چیرې دغه مور پلار پر تا باندې کوشش وکړي، ان تشرک بي، چې ته زما سره شریک ونیسه، زما سره یو بل څوک په خدایي کې شریک کړه، ما لیس لک به علم، ته د هغه په باره کې هیڅ علم نه لرې، هیڅ دلیل نه لرې، فلا تطعهما، انسان ته د مور پلار اطاعت په دې کې مه کوه. وصاحبهما فی الدنیا معروفا، او په دنیا کې د دې سره ښه زندګي کوه. تاسو سوچ وکړئ د اسلام څومره د عدل او انصاف دین دی. کله چې مور او پلار کافران دي او دی تا ته د کفر او شرک امر کوي او ته د هغه څه انکار کوې، په دا وخت کې دا امکان شته چې دا بچی د مور او پلار سره بد اخلاقي وکړي، دا بچی د مور او پلار سره سخته معامله وکړي. الله سبحانه وتعالی څومره د عدل او انصاف دین موږ ته راستولی دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي: دغه مور او پلار چې تا ته د کفر او شرک امر کوي او ته د هغه په باره کې هیڅ دلیل نه لرې، د دې خبره خو مه منه. وصاحبهما فی الدنیا معروفا، په دنیا کې د دې سره ښه زندګي کوه. که ستا مور پلار کافران دي او مشرکان دي او تا ته د کفر او شرک دعوت درکوي، دا خبره خو یې مه منه. وصاحبهما فی الدنیا معروفا، د دنیا په زندګۍ کې، د دنیا په ژوند کې د دې سره ښه ګزاره کوه.
د دې د خوراک د دې د نفقې خیال ساته، د دې سره بد اخلاقي مه کوه، د دې سره سخته رویه مه کوه. واتبع سبیل من اناب الی، ته تابعداري د هغه چا وکړه چې هغه زما و طرف ته رجوع کړی دی. ثم الی مرجعکم، بیا ستاسې د ټولو واپس راتګ زما و طرف ته دی. فانبئکم بما کنتم تعملون، زه به تاسې په هر هغه څه خبر کړم کوم اعمال چې تاسې په خپله زندګي کې کړي دي. بیا حضرت لقمان حکیم خپل بچي ته نصیحت کوي، یا بنیه ای زویکیه، انها ان تک مثقال حبة من خردل، ای بچی که چیرې د یو انسان دومره کوچنی عملي، انها که چیرې د دې انسان عمل ان تک مثقال حبة د خاشخاش د یو دانې په اندازه، فتكن فی صخرة، او دغه د انسان عمل چې د خاشخاش د دانې په اندازه دی، دا په یو ډبره کې، او فی السماوات یا په اسمانونو کې، او فی الارض یا دننه په مځکو کې، یأتي بها الله سبحانه وتعالی به دغه راوړي او انسان ته به یې ښکاره کوي. ان الله لطیف خبیر، بلا شک الله سبحانه وتعالی ډېر بارک بین ذات دی، خبیر په هر څه باندې خبر دی. یا بنیه ای زویکیه، اقم الصلاة، تل منځ قایم که، وامر بالمعروف، خلق په ښو کارو امر که، وانهه عن المنکر، او خلق د بدو کارو سره وګرځوه، واصبر على ما اصابك، امر بالمعروف او په نهي عن المنکر کې کله چې ته خلک ښو کارو ته رابولې او د بدو کارو سره یې راګرځې، که چیرې په دغه دعوت کې تا ته کوم تکلیف رسېدی، بیا نو واصبر على ما اصابك، پر دغه تکلیف باندې ته الله سبحانه وتعالی ته صبر وکړه. ان ذلك من عزم الامور، بلا شک پر تکلیف باندې پر مصیبت باندې صبر کول، خصوصا هغه تکلیفونه چې انسان ته په دعوت کې رسېږي، پر هغو صبر کول، دا من عزم الامور، دا د هغه همت والا کارو څخه دی، دا د هغه مضبوطو کارو څخه یو کار دی. بیا الله سبحانه وتعالی د حضرت لقمان حکیم نور نصیحتونه چې د خپل بچي ته کړي دي هغه بیانوي. ای بچی، لا تصعر خدک للناس، ته د خلکو څخه خپل مخ مه اړوه، ته د خلکو سره په کاږه مغزي مه ګرځه، ولا تمشي في الارض مرحا، او پر مځکه باندې په کبر او په نازو نخرو رفتار مه کوه. ان الله، بلا شک الله سبحانه وتعالی لا يحب، هغه نه خوښوي کل مختال، هر کبرجن انسان، فخور، هر فخر کوونکی انسان چې هغه فخر کوي، په ناز او نخرو باندې زندگی کوي، کبر او لویی کوي، الله سبحانه وتعالی هغه انسان نه خوښوي. واقصد فی مشیک، ای بچی خپل په رفتار کې میانه روي کوه، واغضض من صوتک، او په خبرو کې خپل خبرې خپل اواز، واغضض من صوتک، خپل اواز کښته کړه. ان انکر الاصوات، بلا شک په اوازو کې د ټولو بد اواز هغه له صوت الحمیر، هغه د خره اواز دی. دغه اخري نصیحتونه حضرت لقمان حکیم چې خپل بچي ته وکړه، دا د انسان اخلاق په باره کې دي چې انسان باید خپل اخلاق شایسته کړي، انسان باید پر مځکه باندې په کبر او لویي باندې رفتار ونه کړي، انسان باید په لوړ اواز خبرې ونه کړي، انسان باید پر مځکه باندې نه ډېر په ځغاسته ولاړ شي او نه باید انسان ډېر په کراره ولاړ شي، انسان باید په خپل رفتار کې میانه روي وکړي. واقصد فی مشیک، په خپل رفتار کې میانه روي کوه. الله سبحانه وتعالی و جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر عظیم اخلاق ورکړي وو. حضرت حسین علی مقام رضی الله عنه فرمایي، وایي ما د خپل پلار څه پوښتنه وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو په منځ کې اخلاق څنګه ول. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به د خلکو سره کښېنستی، د خلکو سره به یې مجلس کوئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه رویه وه. وایي زما بابا راته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان دائم البشر، رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه خوشحاله و، سهل الخلق، ډېر نرم اخلاق یې درلودل، لین الجانب، او رویه او سلوک یې ډېر نرم و، ډېره نرمه او ډېره ښایسته رویه یې کول د انسانانو سره. لیس بفظ ولا غلیظ،
او په طبیعت کې نه سخت وو نه ترش مزاج وو نه سخت مزاج وو ولا سخاب في الاسواق او رسول الله صلی الله علیه وسلم شور او نارې نه وهلې په بازارونو کې په لوړ اواز خبرې نه کولې ولا عیاب نه د انسانانو عیبونه بیانول ولا مشاحن نه رسول الله صلی الله علیه وسلم بخیل يتغافل عما لا يشتهي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم شی نو خوښ د هغه څه به ځان نه خبره واچي ولا يؤيس منه ولا يجيب فيه خود نور خلکو ته به د هغه څه د منې نه ویل چې دا مه کوه کوم کار چې به مباح او روا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به نو خوښ پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د هغه څه خپل ځان غافل واچوي نور انسانانو ته د هغه د نه استعمالولو امر نه کوي قد ترك نفسه من ثلاث پیغمبر علیه الصلاة والسلام د درو کارو څخه خپل ځان راګرځولی المراء پیغمبر علیه الصلاة والسلام د جنگ او جنجال څخه بالکل خپل ځان ساتلی والاکبار او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کبر او لوی کولو څخه ځان ساتلی وما لا يعنيه او دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کارو څخه ځان ساتلی وو کوم کارونه چې فضول کارونه دي بې معنا کارونه دي څومره ځوانان دي چې نن سبا ټوله شپه په لا یعنې کارو کې تېروي او سهار د جماعت لمونځ د هغه څه تېر شي الله سبحانه وتعالی دې په موږ کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شایسته اخلاق راولي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين